السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب لره. دوستانو د لوی اختر د ورځې یوه بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم انشاءالله. دا یوه داسې وظیفه ده که چیرې تاسو وکړئ تر بل لوی اختره پورې به تاسو له غریبي، له فقر، له مسکنت سره نسئ مخ، او ستاسو د دې کال ټول ضرورت به پوره کړل سي، او ستاسو دغه ټول د دې کال حاجات به الله تعالی ټول پوره کړي. دا وظیفه خاص کیږي دوستانو، ډیر اسانه، بهترین او مجرب عمل ده. د لوی اختر د ورځې وظیفه کې د لوی اختر په دوهمه وکړئ هم صحیح ده، کې د لوی اختر په دریمه وکړئ هم صحیح ده. لکه څنګه چې اخترۍ د اختر په ورځ، په دومه ورځ، په دریمه ورځ تر دغو ورځو پورې صحیح کیږي، جواز لري، حلالیدلی سي، قرباني کیدلی سي، نو دغه وظیفه هم دوستانو په دې درو ورځو کې تاسو کولی سئ. لکه څنګه چې اخترۍ څومره وختي، یعنې په اول د اختر په اوله ورځ چې وسي ډیر ثواب لري، که په دومه ورځو کې تر هغې ثواب څه کم ده، که په دریمه ورځو کې تر هغې ثواب څه کم ده. خو که دغه وظیفه تاسو هم د اختر په اوله ورځ وکړي، ډیر زر به تاثیر وکړي او ډیره تاثیرناکه ده. د کم حاجت لپاره یې کوئ. که د اختر په دومه ورځ وکړي بیا تر هغې څه کم تاثیر کوي، که د اختر په دریمه ورځ وکړي بیا تر هغه لا څه کم تاثیر کوي. نو کوشش وکړئ د اختر په ورځ باندې وکړئ، دا موقع له لاسه مه ورکوئ. دغه ورځ ته که منتظر سي او د اختر په ورځ باندې دا وظیفه وکړئ، د اختر په دومه دریمه هم کولی سي. اسانه عمل درکوم، بهترین عمل د دوستانو. وظیفه به څنګه کوئ؟ کله چې هم سهار سو، د اختر سهار سو، او دا یوه یاد خبره وساتئ، تکبیر تشریق، یعنې د هغه تکبیرونه چې له لمانځه نه بعد په زوره اواز سره ویل کیږي، امام یې وایي الله اکبر الله اکبر، دغه تورې چې وایي، دا د عرفات د ورځې د سهار له لمانځه نه بعد یعنې شروع کیږي، بیا د اختر تر څلورمې ورځې تر مازدیګر تر لمانځه پورې ویل کیږي. دا ګوري ډیر انسانان په دې کې داسې مثلا غفلت کوي، دا ګوري واجب دي، دا پر نر، زنانه، هر بالغ کس باندې، که نارینه وي که زنانه وي، پر دې ټولو باندې واجب. خو یې څه فرق پکې شته؟ نارینه به په لوړ اواز سره وایي، ډیر په لوړ اواز سره هم نه، دومره په لوړ اواز سره چې د ده څنګ ته څوک ناست وي هغه یې اورېدلی شي، د ده څنګ ته چې کم کسان ناست وي هغه یې اورېدلی شي. نارینه یې په دومره اواز سره وایي، او زنانه چې هغه یې په کښته اواز سره وایي، ځکه چې د زنانه غږ چې ده هغه عورت ده، نو لحاظه د دې لپاره پکار دا ده چې په ټیټ اواز سره ووایي. دا داسې دي مثلا چې امام کله سلام وګرځي الله اکبر وایي، ته به هم ورسره وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. خو که یو انسان یوازې لمونځ کوي، په کور کې یې کوي، هغه به هم وایي، ورباندې واجب ده. که یو انسان په جمع کوي هم به وایي. که یو انسان د اختر له لمانځه نه فارغه شي، د لوی اختر له لمانځه نه بعد په ملا فسي وي هم به یې وایي. خو که چیرې یو رکعت تیر سوی و، یعنې په جمع وي، په دغه څلورو ورځو کې ویل کېږي د اختر تر څلورمې ورځې پورې د عرفات له ورځې نیولې، په دغو ورځو کې که داسې ورځ هم پر تا راغله، مثلا په جومات د لمونځ کوی خو یو رکعت دې شه تیر و، نو امام چې سلام وګرځوي خو تکبیر وایي، ته به ولاړېږې، ته به رکعت پوره کوې، له خپل لمانځه نه بعد چې رکعت دې پوره کوې، سلام دې وګرځوئ، هم به یې وایې، په هغه وخت کې هم ته نسې پرېښودلی. د اختر له لمانځه نه بعد یې هم دوستانو ویلی سئ، هم واجب د خامخا بیا وایاست، در باندې لازم. نو دوستانو د وظیفې طریقه درته ښایم په کم وخت کې کوئ. اولین خو د سهار وخت بهترین، په دغه وخت کې د اختر په سهار باندې، د اختر په سهار باندې دا معنی چې کله دې هم د اختر جامې واغوستلې، هغه خپلې کپړې د اختر سهار څو وستې، سهار جومات ته لا نه یې تللی، په دغه دوران کې 2 رکعته لمونځ د شکرانې وکړه، یعنې داسې یې وکړه، هغه څه چې دي څپلۍ یې بولې، چوټې، ګوټونه چې هر څه دي اغوستي، لوغو سره پر جای نماز باندې ودرېږه، ځکه چې هغه صفا دي. کتابونو کې راځي چې انسان د لپاره دا پکار ده چې کله دی د اختر په ورځ باندې نوې جامې واغوندي او نوې ګوټونه او شیان واغوندي، نوې فټکۍ یا صدرۍ یا خولۍ چې هر څه هغه اخیستي هغه واغوندي، نو د ده لپاره پکار ده چې د دې خپل څه چې الله ورکړي دي، مثلا جامه سوله، اغوستل سولو، دا لنګوټه سوه، صدرۍ سوه، فټو سوه، هر څه شو، ګوټونه و، دغه ټول د اختر دی په دغه ټولو کې ځان فټ کې، مثلا یو دیم له ځان نه جلا کوي، دا خپل پایزار د ګوټونه دا دیم له ځان نه جلا کوي، تر دې مخکې بیا اودس کړی وي، 2 رکعته شکرانه لمونځ دې وکړي، د خپل شان و شکرانه دې ادا کړي، شکر دې ادا کړي چې الله
تا ماته دونه وس او طاقت راکړی دی چې ما دا شیان واخیستو او د دې قدرت لرم. نو د دې شکر دې ادا کړي، 2 رکعاته صلات شکرانه دې وکړي. نیت بیا داسې تړي، نیت کوم زړه خاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات شکرانه په دې حاضر وخت، یعنې هغه د سهار وخت د سهار تر لمانځه مخکې چې ته کوې. داسې دې کله وکړو، له هغه نه بعد به ته پر هغه خپل ځای باندې کښېنې، ولاړېږې به نه، دغه تورې به 100 واره ووایې: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. داسې دې کله 100 واره وویل، دغه نه بعد دعا وکړه چې یا الله د دې تورو په برکت سره، یا الله د دې اختر په برکت سره زه پلانکی حاجت لرم، پلانکی ارمان لرم، پلانکی خواهش لرم، او رزق، مسکنت، فقر، غریبي د زیاته ده، دا الله ته پیش کړه. الله پاک به ستا دعا قبوله کړي او هغه ټول به الله پاک جل جلاله دفع کړي، ختم کړي. دا د اختر اوله ورځ شوه. د اختر په 2مه ورځ بیا څنګه کوي؟ ګوري د اختر په 2مه ورځ خو نه د خپلو جامو شکرانه لمونځ نه کېږي. که کم انسان څخه د اختر ورځ تېره سوې وه، په هغه ورځ یې دا وظیفه نه سوی کولی، بیا دې د اختر په 2مه ورځ وکړي. اختر په 2مه ورځ دې داسې وکړي، کله چې د سهار له لمانځه نه فارغ سو، د سهار له لمانځه نه بعد بیا د دی راولاړ سي چې لمر راوختی، بیا له هغه لمر راختلو نیولې بیا تر 9 بجو تر 10 بجو په دې دوران کې یا 2 رکعاته د صلات اشراق وکړي، یا د څاښت لمونځ وکړي، یا څاښت لمونځ یا اشراق لمونځ، هر یو کولی سو. دا دې وکړي 2 رکعاته یا 4 رکعاته، 4 وکړي صحیح ده. داسې یې کله وکړلو، له هغه نه بعد دې پر هغه ځای باندې کښېني، دغه تورې دې 100 واره ووایي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. له هغه نه بعد دې دعا وکړي، انشاءالله چې کومه دعا یې کوله، دې څه په باب باندې یې کول، هغه دې وکړي. الله تعالی به ستا دې دعا قبوله کړي او الله تعالی به دې ته هر هغه څه ورکړي کوم چې دوی له الله تعالی څخه غوښتل. دا وظیفه دوستانو کې د اختر په ورځ کوئ، کې د اختر په 2مه کوئ، کې د اختر په 3مه کوئ. خو 3مه 4مه ټولې سره یو رنګه دي وظیفه، خو صرف په دې اوله ورځ کې 2 رکعاته صلات شکرانه چې د خپل جامو خپل پایزار شکر انسان ادا کړي. په دې سره الله تعالی انسان ته نور هم ورکوي، ځکه چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې کم انسان چې شکر گزار وي، شکر ډیر ادا کوي، ما دغه ته نور نعمتونه هم ورکوم. دا وظیفه دوستانو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. الله مسپارم. السلام علیکم.